روا بغاوت د پولی شوي زړه د درد سړي کې زغملی نشم د پولی شوي زړه د درد سړي کې زغملی نشم نورې د زړه خبرې زړه باندې ساتلی نشم اجل مې خوري ځکه مې وینه په تودو راغلې نور مې د صبر دا ججوره په چاودو راغلې نور مخنیوی د نمرود خیلو د قوت کومه پاسم د ځمکې د خدایانو بغاوت کومه او پوهه پې نه یم چې بد دي او که ښه روان دي د کلمې په نوم آزاد وطن کې څه روان دي زړه ته راتېر وطنه کله به دا وخت ووینم چې په خپل ژوند ستا د سیالۍ ځلنده بخت ووینم او وطنه څوک چې د سینه باندې لیوان ګرځي دا شوې ګټه به د بیرته په تاوان ګرځي دلته قانون او عدلیه د امریت ښکار ده ځکه دا کل معاشره د لادینیت ښکار ده اخوا بدماشو او سرزورو له قانون بیل دی دی خوا مظلومو او کمزورو له قانون بیل دی قاضي صاحب ستا ساګانې هم بل سره غوټې ښکاري قاضي صاحب ستا په ګورګوړي هم د چا ګوتې ښکاري د سپریم کورټ ته مخې تله میزاني کوزه کا یا د دواړو اوږو ګاون شیرواني کوزه کا او دې سملو کې ناس غټخېټو مې آئین لاوکو دې سملو کې ناس غټخېټو مې آئین لاوکو دې قانون سازو مې دستور پا باسین لاوکو دې مقدسو ایوانونو نه غوجل جوړ وي د واده کور وي پکې هر وخت غوبل جوړ وي که اپوزیشن ترې په شور سبزي منډۍ جوړه کړي د اقتدار خاوند ته هم مچلي منډۍ جوړه کړي نو دې له نامزد ورک شي ستا د مرګي شور وګرځه د اسمبلۍ پسته کرسۍ در پورې ور وګرځه او باچا لتا که څوک هیله لري نو بد به کوي باچا لتا که څوک هیله لري نو بد به کوي دا قوم که ستا نه څه ګیله لري نو بد به کوي خواره د بل په اشارو لکه لولک ګډېږي لکه شادو د مداریانو په ډولک ګډېږي ستا د روغجنې وعدې نور مې زړه کې ځای نه کوي سنډا په ټولو ورلوشلو باندې پی نه کوي تاله پسې څوک لقبونه د لینډلاډ درکړي تاله د محض په تقریر باندې ایوارډ درکړي څنګه در سره چې د ظلمو د زړګي چوله بستي داسې دې شعر کې په تا وخت خرابوله بستي او ای د هوس تږي شاعره خدای دې منډو باسه ای د هوس تږي شاعره خدای دې منډو باسه د یار د ځنې اننګو نه دې دا شونډو باسه د بیدارۍ په ځای دې دا بچي په سکو مین کړل څوک دې په خال څوک دې په شونډو اننګو مین کړل منم چې تا ته د دروغو تر شا ژوند خوږ دی خو ما ته سپینو ویلو کې دا خوند خوږ دی او منیر صاحب څنګه به بادرنګ تکریله وایمه منیر صاحب څنګه به بادرنګ تکریله وایمه زه دې پې مړ شم خو دلته بدله وایمه چا کې چې ځای شته نو هغه ته به خپل پیر وایم دا مې ایمان دی چې خنزیر ته به خنزیر وایم او د انبیاو وارثانو ته سلام کومه د انبیاو وارثانو ته سلام کومه د حق پرستو علماو احترام کومه خو دا بعضې مولایان مذهب ته زیان رسوي دغه د دین په جامه پټ دین ته نقصان رسوي دغه ناحقو زه ټوټې ویشلی یمه دوی د فرقو په عره باندې څیرلی یمه دا د فرقو په زنځیرونو کې بندي چا کړم ته بریلي دي پنجپیري زه دیوبندي چا کړم شرخوښې نه مالیار شهکلې ګلستان تیار کا ګینې دوزخ تلو ته زموږ نه مخکې ځان تیار کا او الله دې دې اجي صاحب نم سا پټکو باسي الله دې اجي صاحب نم سا پټکو باسي دا چې په ګیره لاس وخي تسبو نه ټکو باسي دا چې روان دی او په لاسو کې پیسې اخلي دا به ډوره جي په روغو کې پیسې اخلي بشر نزبر دی خو د زړه کور کې شیطان ساتي چینجي وخوره چې پردي کور نه روان ساتي رورې دا کار مې چېرته نه دی کړی ډېره مهرباني الله دې اجي صاحب نم سا په ټکو باسي دا چې په ګیره لاس وخي تسبو نه ټکو باسي دا چې روان دی او په لاسو کې پیسې اخلي
دا بډاوره جی په روغو کې پیسې اخلي بشر نزبرګ دی خو د زړه کور کې شیطان ساتي چنجي اخره چې پردي کورونه روان ساتي او جمهوریت د صحافت په کالو ښکلې ښکاري یو صحافي د په حقیقت په کالو ښکلې ښکاري جمهوریت د صحافت په کالو ښکلې ښکاري یو صحافي د حقیقت په کالو ښکلې ښکاري خو دا ځینې صحافیان په خوله ګونګي کړې ربا که هدایت نه اخلي وخت یې د مرګي کړې ربا دا په چینلو چې لګیا وي ضمیرونه پلوري د څو روپو په بدله کې ایمانونه پلوري غواړم چې ټول د مظلومو په سر ډال جوړ شي د کونډو رنډو خویندو میندو په سر شال جوړ شي فیض صاحب اوس په آخره کې ګناه کبیره کومه اوس په آخره کې ګناه کبیره کومه جرنیل صاحب تا سره پټې مناظره کومه د جان امان غواړم یو څو پوښتنې عرض دي زما مهمه نه په جمهوري نظام کې فرض دي زما دا درته څوک وایي حکومت واخله چوکۍ سنبال کا بهادره لاړ شه سرحداتو کې څوکۍ سنبال کا په مشرقي کرښه د هند دپاره قهر جوړ شه زړونه مو وګټه د قام دپاره پهر جوړ شه پاکستاني یم شپېلې مې د تندي لرې کا پاکستانی یما شپېلې مې د تندي لرې کا د وطندارو د مرۍ نه تېزندي لرې کا سجادوتي سر په تلي چغه برحق پورته کړه زرې په دار کې د ناره د ان الحق پورته کړه زرې په دار کې د ناره د ان الحق